د کورنیو چارو وزارت په سپارښتنه د وزیر محمد اکبر خان پر غونډۍ قبة الصخره ته ورته جوړ شوی مسجد ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د ښاغلي سراج الدین حقانی په سپارښتنه د ترکیې هیواد ایدیف بنسټ په مالی لګښت د وزیر محمد اکبر خان پر غونډۍ د مولا محمد عمر رحمه الله او شیخ محمود افندي په نوم جوړ شوی مسجد ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د یاد مسجد د پرانیستې په مراسمو کې د کورنیو چارو سرپرست وزیر ښاغلي خلیفه سراج الدین حقانی په ګډون د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست محمد خالد حنفي، د اطلاعات و کلتور وزارت سرپرست مولا خیر الله خیرخوا، د ترکیې هیواد ایدیف بنسټ استازو او اسلامي امارت ګڼ شمېر مسؤلینو ګډون کړی و. د مسؤلینو په وینا دغه مسجد په 200 متره مربع ځمکه کې د 120,000 امریکایي ډالرو په مالی لګښت قبة الصخره ته ورته بڼه جوړ شوی چې پر یو وخت د 350 تنه لمونځ کوونکو ظرفیت لري. د کورنیو چارو سرپرست وزیر وویل دغه مسجد د دې وزارت په وړاندیز له فلسطین او الاقصی سره د مسلمانانو په ځانګړې توګه افغانانو بې کچې مینې درلودو په موخه قبة الصخره ته ورته رغول شوی دی. مسجد الاقصی په نقشه باندې دغه مسجد جوړ شي ځکه د الاقصی مسجد چې کوم دی د هغې سره د افغانستان د مسلمانانو چې کومو مینه محبت و ځکه د اسلام اوله قبله الاقصی مسجد او د دې په خاطر باندې چې زموږ د دې ترمنځ هغه مناسبت او هغه یاد تلپاتې وي. ښاغلي حقانی پر الاقصی او مظلومو فلسطینیانو د یهودو ظلم او تیری وغنده او په وینا یې پر یادو مسلمانانو د ظلم او وحشت په موخه د نړۍ ټولو یهودانو اشر کړی او د مسلمانانو پر غم خفګان او همکاري اسلامي واجبه وګڼله. او هغه ایمانی مناسبت چې کوم دی ایمانی تقاضا هم چې کومه ده او موږ د ټولو مسلمانانو سره په هغه همدردۍ او همکارۍ کې شریک ځانونه بولي. موږ د داسې پیښې چې نن د فلسطین په مسلمانانو باندې کوم ظلم روان دی د دغسې ظلم په کلکه معنا باندې د دوی غندنه کوي دا یو نه بخښونکی جنایت یې بولي چې د مسلمانانو په حقوقو باندې دی کوم زیاتی او ظلم کوي. ښاغلي حقانی دغه راز وویل چې د دې مسجد پرانیسته پر نیک فال نیسو ترڅو بیت المقدس کې مسلمانان بریالي او له غاصبو یهودانو څخه د خپلې خاورې ازادي ترلاسه کړي. موږ دا یو زیری بولو یو نیکپلي بولو چې الله پاک د هغه مسلمانانو دپاره داسې ازادي وروبخي لکه نن چې موږ تاسو دلته د کالونو او د اسلام د غاصبینو او چې د اسلام خاوره غصب کړې وه نیولې وه الله جل جلاله موږ ته ازادي راکړه د اسلام جنډه خدای لوړه کړه خدای پاک دې په بیت المقدس کې دغسې لوړه او ازاده وګرځوي. سرپرست وزیر افغانستان سره د دیف مؤسسې له همکارۍ مننه وکړه او د یاد بنسټ له مسؤلینو یې وغوښتل چې هیواد کې د جنګ جګړو له امله د ویجاړو شوو مساجدو او مدارسو بیا رغونې په برخه کې همکارۍ ته دوام ورکړي. د خیریه بنسټ چې کوم دلته دا همکاري وکړه د هغه نه منندوی مننه ورنه کړي الله جل جلاله د دې دغه خدمت او د قرباني قبوله کړي. نن خدای پاک داسې یو فرصت راوست چې اسلامي نظام خدای تعالی رامنځته کړو د هغې نظام په نتیجه کې د دې نظام اولیت دغه ته دی چې موږ دیني مراکز چې کوم دي دا موږ په هر ځای کې آباد کړو جوړ کړو الله جل جلاله د توفیق نصیب کی. د دیف مؤسسې مشر شیخ محمد توران مسجد الحرام، نبوي او اقصی مسجدونه د مسلمانانو مهم ارزښتونه وبلل او په وینا د دې مسجد افتتاح داسې مهال ترسره کیږي چې د فلسطین اوسیدونکي د خپل خاورې ترلاسه کولو په موخه سخت قربانی ورکوي. مسجد حرم، مسجد نبوي و مسجد اقصی bir müminin, bir Müslümanın چې د مسلمانانو دغه درې ډېر زیات قدرمن مسجدونه چې مسجد حرم شریف دی، مسجد نبوي دی صلی الله علیه وسلم او د اقصی مسجد دی، دا د مسلمانانو درې ستر ارزښتونه دي
چې متاسفانه د اقصا مسجد چې ده هغه د مسلمانانو یو داسې زخم دی چې تل وینې ترې بهیږي. د دغه زخم د پټۍ کېدلو په نیت په دې امید چې دا زخم پټۍ سي نو موږ د دې مسجد بنا په دغه نیت او اراده باندې کېښوده. نوموړي هیله وښوده چې د دې مسجد افتتاح د اقصی مسجد د ازادۍ سبب وګرځي او له هغوی سره د نړۍ مسلمانانو بې کچې مینې ښودلو په موخه ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي. د زیاته کړه د اسلامي امارت تر سیوري لاندې د نورو مساجدو او دارالیتامونو جوړولو هوډ لري. Biz burada İslam Emirliği'nin موږ دا مسجد په دې اراده باندې افتتاح کوو چې د موږ د حقیقي مسجد اقصی د هغې د ازادۍ لپاره وسیله سي، ځکه د مسلمانانو مینه او اخلاص د مسجد اقصی په باره کې په زړونو کې شته. د هغې مینې او اخلاص د ترجمانۍ په توګه باندې نن دا مسجد افتتاح کوو او هیلهمند یو چې دغه افتتاح د موږ د حقیقي مسجد اقصی د ازادۍ سبب او وسیله وګرځي. یاده ناسته د کورني چارو وزارت سرپرست له لوري د دې غونډۍ پر سر د سپین محمدي بیرغ په راپانده کولو سره پای ته ورسېده.